حکومت دغه خبیثانو حقیقت راښکاره کو نو زه غیبت کومه غیرت په ځان کې پیدا که په داسې مولا پسې پاسه په ده پسې لاړو لځي او په هغه پسې برکت لځي او په ده پسې بچو لځي او زه یم نرشه په داسې سړي باندې رد وکړه کابل اوس یو خبیث شیعه رافظي لګي او تقریر یې کو ما اورېدو وی الله والعیاذ بالله دا زه د هغه خبر را نقل کوم وی الله ویرید نو چې کله ویرید نو بیا ته علي رضی الله عنه تپوس کو ولې وی چې ویریدم هغه ورته وایي چې مه یېرېږه زه درسره یم دا اوس دوی د علي رضی الله شان بیانوي که نه بیا وایي تاسو علي نه منئ موږ چې څومره علي رضی الله منو والله که څوک یې دومره مني خو دومره هم نه منو چې الله ته رسول نه ده الله نه یې غوره کو ورب الکعبه که څوک مړه کړي خو په دې درجه کې علي رضی الله نه منو بلکې په دې کې هم نه منو چې د پیغمبر نه یې غوره کو هغه وایي په اصل کې پیغمبري علي ته میلاوېدو والا وه خو جبریل خطا شو نو پیغمبر پسې ورغی دا دې روافظو خبیثانو د متعې نه چې کوم پیدا دي د زناور د اولاد دا د دوی عقیدې دي الله پاک ته د دې هر قسمه خبرونه دا صوفیان لکه هغه یو لګیا وي ښځې خپل بچی راوړو په عبدالقادر جیلاني پسې لوی ځوان چې ورته وایي د صوفیانو د قبر پرست او دا روزانه چې نوي کرامتونه او کشفونه راښکاره کړي وی ماشوم یې راوړو لوی ځوان ته یې واچوي چې لوی ځوان دا واله اوس را ژوندی کوي هغه وایي زه دې په څه جافه کې واچوم وی که هر څه کې خدای به را ژوندی کې وی لږ ساعت بعد چې ګوري یو هلک روغ رمټ راپاسېد خو په هغه ورځ چې څومره خلک مړه وو هغه ټول را ژوندي شو څنګه وی هغه لوی ځوان ورغی په ملک الموت پسې او هغه د ساګانې راغستې وي بره اچولې الله طرف ته نو ویده راونیو چې دا یو ساعت یې راکړه دا هلکه نو یو ساعت خو یې د هغه نه نشو راغستی وی هغه ټول یې ترې راواغستی وی بیا بره لاړ په الله پسې وی الله ورته وایي چې ته خو ما سلې لېږلی وي او ته خو خالي رالې وایي چې یا الله داسې یو ستا بنده راغی او ساګانې رانه ټولې واغستې وی الله ورته وایي چې دغه داسې بنده دی چې زما پې مې اوس نه راشي بیا بعض وی تاسو چې په منبرونو باندې ناسې غیبتونه کوئ دا بس په ما رد وکړي زه یم نرشه په داسې سړي باندې رد وکړه غیرت په ځان کې پیدا که په داسې مولا پسې پاسه ورته ووایه دغه شان مخامخ ورته ولې زموږ د الله بېعزتي کې ته ولې د پیغمبرانو بېعزتي کې ته ولې امامان د پیغمبر نه اوچتې ته ولې د اولیاء الله رسې الله ته یو داسې نر زوی نه راپاسې چې دوی ته په تقریر کې ووایي چې ته ولې دا کار کې او چې موږ خبرې وکړو بعض وایي توبه استغفرالله په منبر یې غیبت وکړو هغه لګیا دی په الله پورې خاندي هېڅ خبره نه ده وی الله وایي والعیاذ بالله چې زما په عبدالقادر جیلاني اوس نه راشي هېڅ خبره نه ده حکومت د دغه خبیثانو حقیقت راښکاره کو نو زه غیبت کومه د دې قسمه ډکو وسلونه او د دې قسمه خبرونه بعض وی الله راغی او پټکۍ راته وتړو او زه یې په شا وټپولمه او بس سوی او بس سوی الله د دې ټولو خبرونه پاک دی موږ خدا وایو زموږ خدا اعلان دی سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله پاک دی اوچت دی د هغه خبرونه چې دا مشرکان او دا غلطو عقیدو والا پسې وایي ډېر اوچت دی الله د دې خبرونه الله پاک دی د دې خبرونه د زموږ اعلان دی څنګه چې قرآن کې دی الله پاک دی د هر څه مخلوق ټول الله ته محتاج دی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که علی رضی الله عنه دی
که حسن او حسین دی، که معاویه دی، او که بل صحابی دی رضی اللہ عنهم، او که لوی زوان دی او که کشر زوان دی، که عبدالقادر جیلانی دی او که پیر بابا دی، که داتا گنج بخش دی او که بابا پرید دی، او که چشتی دی او که قادری دی، او که فلان دی او که علان دی، یو هم دا اللہ دا باچائی نا بہر ندی. ہر یو اللہ تا غریب دے، ہر یو اللہ تا فقیر دے، ہر یو اللہ تا محتاج دے، بلکہ دوی دا اللہ دا حکم نا علاوہ دا سترگ یو پر رپول امنشی دومر دا غریبانان تی. او دی رازیو دا ملک الموت ندی ساگانی اخلیو بل لازیو وی اللہ تا ویچی میری گو، بلکہ یو شیئے تقریر کو ما تورید لو ما وی اللہ دا آغا وقت پوری او فیصلہ نیشی کولے چی سو پوری دا حسین رضی اللہ عنہ دا علی سر مشورنی کری، دا حسن رضی اللہ عنہ سر او حسین سر او علی سر. وی اللہ وی دویتا چی زمان دیسی ارادر تاسو سوائی وی کدیو توی چی ویکنو بیو کی، کدیو توی چی میکنو بیو نکی. داست کمزی عقیدہ کمزی دین تی بیوی تاسو علی رضی اللہ عنہ تاسو نمانے دیسی خود لو اللہ کو مانے من علی رضی اللہ عنہ منو محبت و سرکو زمانگ مال داغن قربان زمانگ بچی داغن قربان خو پا دی درجے کی منو چی دا اللہ یو نیک بندو پا صحابو کی یو مشہور صحابیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزویو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زومو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر محبتو دا غسر محبت ایمان دے دا غسر دشمنی منافقت دے دا غسر بغض منافقت دے دیسی منو دیسی منو چی اللہ علی رضا انت محتاج دے او اللہ حسن و حسین انت محتاج دے ولیہدو باللہ نو اللہ پاک تیرے دے خبرونا اللہ خدا سی پاک ذات تے ملائکو تسوی رسول بقرہ کی صدی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ یا اللہ منگستا پاکی بیانو کنا ملائک اللہ پیجنی کنا نو ذکر و تسوی یا اللہ منگستا پاکی بیانو داسی ذات تے داسی پاک ذات تے رب العالمین آغا سبوح و پاک ذات تے چی کل یو شیخ ورکی کنا او یو کار کئی نو خبرم دا دقا اللہ نافیزی کی اختیارم دا دقا اللہ دے دا بگینیش دی چی دا پیغمبر نتپوس کئی او دا علی رضی اللہ نتپوس کئی او دا حسین نتپوس کئی نا نا خبر طول دا اللہ دا اختیار طول دا چا دے دا اللہ دے وورا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ او رب ستا چی سش پیدا کئی او رب ستا چی سغ ورکی نو اختیار طول دا دے دی قرآنو نلی ویدی دی مشرکانو او دی قبر پرستو او دا متعی والا شیعگان روافزو دا بریلیان او دا تصوف دوی دا قرآن نلی خبر دوی دا حدیثون نلی خبر دوی صرف دا قیل و قال خبر دی دا قصون خبر دی بزرگانو خبر دی یو بزرگو ایک بزرگ تا او بس دا کسی بزرگ لار دا قبر او دا دربار او دا درگاہ قسی دی دوی او الحمدللہ ثم الحمدللہ دیر دا خوشحالی خبر دا سوک لگیا دے دا خپلو پیرانو صفتو نکی سوک لگیا دے دا خپلو باطلو معبودانو صفت کئی سوک دا بزرگانو عظمت بیانی پا منبرونو باندے سوک دا بزرگانو قصے بیانی پا منبرونو باندے او یو منگیو الحمدللہ زمنگ دا منبر نبا ہمیشہ دا اللہ پاکوالے بیانی گی زمنگ پا منبر بانے ہمیشہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی گی زمنگ پا منبر بانے ہمیشہ دا صحابہ کرام عظمت بیانی گی زمنگ پا منبرونو بانے ہمیشہ دا پیغمبر دا تابداری خبری کی گی زمنگ پا منبرونو بانے ہمیشہ دا بدعت خلاف خبری کی گی زمنگ پا منبرونو بانے ہمیشہ دا غلط و منحجون خلاف خبری کی گی دا اسی منبرونو دی الحمدللہ زمنگا چرت دا دی مشرکانو بیان بوانوری چی دا غلقی دلی دا پوسٹر بیان دا جی خدا بیان عنوان سر دا اللہ شان نا نا نشتی دا بیانونا دا کسی نشتی بس شان دا پلانی باباو دا پلانی پیرو
هلته به پیر ولیدو هلته پلانې پیرو هغه ځای کې پلانې پیرو او دلته بزرګ و هلته بزرګ راغی روح واپس راله دنیا ته روح ماته دا ووي او هغه ته یې دا ووي او ده ته یې دا ووي او دغه قیسې کوه دا خو د دوی حال دی که نه خو د موحدینو الله سوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا په خلکو کې بعض خلک داسې دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي د الله سره شریکان جوړ کړي دي يحبونهم كحب الله او د دې خپلو معبودانو سره چې د الله سره شریک کړي دي داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د چا سره کوي د الله سره کوي خو واوره موحدین څوک دي او بحمد الله ثم الحمد لله او د الله چې څومره حمد او ثنا ووایو کمه ده او ټول عمر چې الله ته د تندې په خاورو کې کیږي او پکې خاورې شي بیا هم کمه ده موږ هم دقه موحدینو کې یو الله سوي دا خو د مشرکانو حال دی څوک په چا پورې نښتې او څوک په چا پورې څوک د چا سره محبت کوي او څوک د چا سره خو موږ او موحدین والذين آمنوا أشد حبا لله او کم چې ټیټ موحدین دي که نه ټنګېدلي موحدین او پاکې عقیدې والا الله وایي هغوی د دوی چې د خپلو معبودانو سره څومره محبت کوي الله وایي د دې نه زیات محبت د موحدین زما سره کوي د دوی به څه محبت یې مړه بل د دوی څومره باباګان دي محبت یې تقسیم شوی دی د دوی څومره پیران دي محبت یې تقسیم شوی دی زموږ خو یو الله دی ټول محبت هم حقه طرف ته تللی دوی خو د بچو ورکولو والا جدا دی صحت ورکولو والا جدا دی برکتونو اچولو والا جدا دی لاړو توکلو والا جدا دی په ده پسې لاړو لځي او په هغه پسې برکت لځي او په ده پسې بچو لځي او په ده پسې پلاني ده نو محبت تقسیم شو که نه لږ ده سره لږ ده سره لږ ده سره او زمونږ ټول محبت د چا سره دی هغه د الله سره دی د دوی داتا گنج بخش په لاهور کې پروت دی زمونږ داتا په عرش د پاسه دی د دوی غوث اعظم هغه عبدالقادر جیلانی دی په عراق کې پروت دی زمونږ غوث اعظم څوک دی هغه الله دی دوی را مدد شه پیر بابا ته وایي هغه د خاورو د ډیري لاندې په بونیر کې پروت دی منګ را مدد شه هغه ذات ته وایو الله لا اله الا هو الحي القيوم همیشه ژوندی ذات دی خوب پې نه راځي موږ هغه ته را مدد شه وایو دوی هغه د خاورو د ډیري لاندې پروت دی هغه ته را مدد شه وایي فرق په موږ او په دوی کې دوی همیشه بیا اهل بدعو له راشه خپل امامان به ذکر کوي او خپل مشران او خپل بزرګان او زمونږ په حدیثونو کې په درسونو کې به انشاءالله د الله په توفیق سره همیشه تاسو دقه اورئ صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم همیشه موږ د پیغمبر اواز هم کړی چې راشئ د پیغمبر پسې راشئ د لار راونیسئ د الله بندګان نه چاته دا وایو چې زما لار راونیسه نه چاته دا وایو چې یاره ما سره بیعت وکړه نه زمونږ پلانی مشر نه تنظیم او پارټي او زنده‌باد او مرده‌باد او دا زما جنډه ده دا د هغه جنډه ده او ما له ووټ راکړه او ما پلاني ځای کې کامیاب کړه هېڅ شی درنه نه غواړو خو دقه درنه غواړو چې بندګي یک یوازې د الله کوه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوه